طبیعي وایي ټینګه پرېښې وي نو سبحان الله څومره پرمخ تللی ملک بشري مرستې بیا راورسي دې واده خبره چا راته وویل صاحب دغه طالبان به رسمیت پیدا کړي ما دغه څلور مملکتونه ډېر ځان ور نږدې کړي لکه روس و چین و پاکستان و قطر مېلمناوې یې راوړې وه دا مشر دې یو ورځ وایي چا ورته ویل سي دا وریندارې دې څو نوم در باندې ایښی چې مشر دې وایي وایي دوس ولاک تر اوسه خو دې خونې دې د دې ځوار پېژني خو زه پوهېږم چې ناغا ته کونه وایي ما دغه درې څلور مملکته وایي دومره شپو کې غاړې چې نیوي چې څنګه طالبان په رسمیت وپېژني طالبان اقسام درازه سو کنداري وایي تو بل کنداري سوک پورته کړی دی وایي دوی پر آینه یې کله انتظار دې مړ یا د کومې دا وکړه یا د ملازم شغال ده دا د ملازم شغال نه وکړه تورای کې کار بیا یو مولوي صاحب چا مېلمه سوی یو مولوي صاحب چا مېلمه سوی بیا دا کورنۍ وایي د ملا سره چم کوي ما بیا د دې کورته غوړي ډېر په نام دې کورته وغوړي خدای پې وکړو بیا مې دونه غوړي پرې واچو نو کورنۍ اوس چم کوي درې ګولي ځان پاته زر زر کړي مې دا خپله خدای کړی ده اته وایي مولوي ته وایي چې مولوي صاحب یې ورغلی د داسې په پټي کې کرک را سره واچو دا غوړي وایي ټوله کټي ته ورتوس دی په جر دې ګوتې ملا په دې پوه شو د غوړو یې خلاص وایي ګوره وخت یې فتنو د مالف یې تېروم جمله صاحب یو بل مولوي صاحب چا مېلمه کړی وایي وریجې ورته پخ کړي دلته ګرد خلک سترګې وایي د پلاکۍ کیسه جوړ په دا وریجو کې وایي وه سږه ده وایي مولوي ورته وایي چې یوه وریځه پکې پیدا کېږي جمله صاحب حکیمالله په نامه یو نفر دی وایي د کوچي د خامې غوښې کیسه وکړه یا لا لو بیا غي ولا وکړه یا دا د مفتخي بیا شغال ده وره بیا د ستر ډیره کیده دا تاسو خدای ما خپل اختیار پرېږدو تاسو هغه نه باندې د بیر چلا افاق کشنیت شناب دا وکالاس جوړ سره یو ما پرې موږ انده وای بازار کې نه سوی ده ور چې راغلی اول کې ناراب ته خطر دې وین چې وای کدي ټلیفون شو وسای چیرې وای دې پلان کړ دې وای دې ځان مور کا کورن شي نه دې کړی شیخ صاحب یو جنس چې مې مسو ما مې مسو نو په دې ساتي کار بیا د معرفت سنت ده اکسپت دامي ماماز دامي تروزوي دامي کاکاز وعلیکم السلام خبر ورې خور وکړه دې کونډې خبر ورې لور وکړه دې کونډې بیا همدا ته راغلي چې ملا صاحب اوس موږ بچګان کې یو کاوښیان وایم دا ورته تاسو خورغولي مورغولي دا صاحب د ملازم شغال دا وکړه یا د لوبیا دا وکړه یا د خلک څه وکړه ولی کاڼه به وکړم کاڼه ته وایم چې اختر دې ومبارک شه وایي په در دې شر واري نه ګرګي دا شوي جمله صاحب در محمد د هند څخه سلامونه درته وایي امام سلامونه ورته وایه د امامیدې باندې که دا بل مسلمان نورمانه والله که به دی ووایي ادم د شغال حساب وکړه هغه د اندر د شیطان کیسه وهغه موږ اندر وایي په سعودي کې شیطان ویست په شیطان ورته چې نه شرمېږې ته مې ویلې ما خو ته لوی مورغولی وازی وایه بل کلیاش ته کړلی بیا بیا پر تواب کړ خدای دې شهادت مرګ مې په نصیب کړي خدای دې شهادت مرګ مې پر تواب نو د مراسم څخه خلاصون کابل تیاری چې کته سوی موټر کې اسپاسوی بوردن کې طالبان له حکومت سره جنګ دی وای داس کی مشران سیاست لار باندې د ولې ډایریږي جنگ خو لري خو درته یا خو ته سعودي کې ما یو غول خړلې شغه نه کوي اجملا سره کټوازي چې په نقشه کې نه وهغه کټوازي وای کزه پر شک کې نه ویل د لیو بلم جالب را قیاس و دا دقیق رخشوان ته وای د غصب د شک د ما شک ته وای کوی وګویس کاکا دې شاقب وای
زه د عایشه موټر تعقیبوم دي تا ښځې ته وهې د اوسه بیا ناموس ورته ګورې راسته درته کې نارخچه زه چلاوم بله په د غزني کې د بابوجان بیخي ډېر سوي دي نو د بابوجي و تناب موټر سپور دی مسعود تنزی صاحب جوړ سپیغتی په خیر است د غزني دی حاجي صاحب د غزني ولایت ښځې ته ویلي دي چې نوم دې څه دی هغه ډارېدلې چې پردۍ ښځه یم که ته زارخوره نه وای د ما د نوم څه ضرورت و چې ما نوم ناتیو چې راځه ورته وایي چې نوم مې خور ده نو بد نظر نه درته ګوري وایي نوم مې خور ده ده چې وایي د تا نوم څه دی وایي د ما نوم خورغور دی جمله اصل مسمع مدازم شغال دا وکړه هغه خوند یا ونیه جمله صاحب ملک شاه وایي که ټوازیان پسې مه غږیږه زوان دړه تا ته وایي کټواریان ته ډېر لګي کردار کیسه نه کوي کټواس ته وایي د امر بالمعروف نهی خاطر تحریک اتې د ځوانان سره ټول کړي اتې د الله په مناسب توګه اتې ځوان هغه د دام د هغه پران کې مو شاج د څه کې شي زدای وهغه شي پران کې امام زدای وګټه کلمه ورته په امام سي شنه مسلمان یو او من مسلمان پیدا زي بل کټواس په املا او سلیک کلمه د خپل کار ته پرې د خپل چا کې ډېر او برابر ده دلته یو سوال کړی دی د خپل کار ته پرې و تاسو ما نه پرې تاسو غلیظ فرمایشونه راکوي نو ته راغله لاس اړای چې دا چو نو لا وای په سلیک کټواس چې په دوزخ کې یو مال د زر سرونه دي هر سر کې زر خلی هر خلی کې زر غاکونه وای رسول خور ته په نظر څوک چې ما نه راځي زه ښه شاده ولا شيء تشيء انا كسوي لكم تبداي ډاکټر ولکدای موږ ډاکټر وای مریض ته پیچکاری ورکړي مریض بار کړي ډاکټر خندا ته مریض راځي وکړو ډاکټر و داخل کو ته مرز د امارت سالي و لا غزني دي اجمال ميجي لطیف حقیار د لندن څخه سلامونه ټول مسافر سلامونه خدایم کاروبار جوړ کړي مخ په دوا کېږي لکه سليمان عليه السلام د سپاچیان سره ګمان راکړي یو سړي وایي چې امراو بیا بیا خدای تعالی او بخي بیا بل ګمان خو نه کوم چا بیا وایي خدای دې بیا منه وای خو منځ بیا په ناس په کاو غلط په بولاړو غنجولو هذا اسمع ما اسلك سياسه ایشاریه ګول سپجه تو دا کوله سليمان صدق سياسه ونادر رافياس د ترګیانو ډیر بد شي د سليمان عليه السلام تخت وای فاوار روان وای د تر برده وشي وای سليمان وای په وردګو کیسه وکړه ته ډیر خلک وای د وردګو کې وک هغه وردګ چې هغه سپونه چې ډیر بچول الله هغه جنازه ته راځي نو مې دې لار مارو نو څنګه راوایي چې دې خلک دې پیژنې لار مارو ته جنازه ته راځي نو موټر یې چې دا وایي موږ ورته غاڼه نیم ساعت نه شته کې بعد ورته وایي چې تاسو دې مارو وایي مالي بغل مخشنه ولې سوال نو ډیر غټه جنازه وړي مخور سره شوی یو ورته غاغو Ali konop damans kim takdir was mahluk der da şasa puna dimom gag nor vi. Cenazes xlase warda gabat hoy. Tapmans ki cha kanam kari kawala. Ta ki to buzarg Allahu akbar. Da aslu pe gunjam da uslam no sara tonte hoy. Cenaza waswa Скажи, لا جنازه او کداوا سکی راشه راسکری دایدسکی یو ورته کابت و شام تاسو واسو دامنو یو کلی دوه زمونه تو ادونه کړ مټارن دا څاکو هغه توي دا د اوسو دا د واسه سره کی دا کاکا ځون څنګه لږ ورچانو ملاته وای چې لاته چې وته کبره جنازه تیرې دوه پاګې دا پاتې دوه بسای څنګه کوي
دې وایي مستانه نه د وایي ته غول پرېږده پر دې جنازو ته کارګران وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناست ساه جوړوي قدرتي زلزله اوس په خلکو سره منډې کړې وایي یوه نجلۍ منډې وهي داسې ات کلنه نجلۍ وهي یا به لس کلنه ښه یې بنده شوی تبلیغي په غېږ کې ورولوېد تبلیغي وایي ټینګه په غېږ کې ونیو سبحان الله څومره پرمختللی ملک بشري مرستې بیا راورسي تنظیم په شغال